السلام علیکم درنو دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. د السټریټر زده کړې لړۍ په نننی درس کې به په سټروکس باندې کار وکړو چې سټروکس مینو کې کوم کوم اپشنونه دي او څنګه ترې استفاده کولی شو. راځو په دې پار باندې یو څلور ځلي رسمو، ورسره ترڅنګ یو لاین رسمو او د ده سره ترڅنګ یو دایره هم رسمو. راځو تر هر څه لومړی که چېرته تاسې په دغه شیپ باندې کلیک وکړئ او سټروک مو په کار وي، دا د کلر ګاید دی. کولی شئ له دې ځای نه د دې فلینګ کلر چینج کړئ او د دې کلر په واسطه تاسې کولی شئ د سټروک کلر چینج کړئ. له دې ځایه تاسې کولی شئ د سټروک اندازه تغییر کړئ او په څنګ کې له دې ځایونو کولی شئ د سټروک شکل ته تغییر ورکړئ. مختلف ډیزاینونه دي، تاسې کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ. موږ راځو په ساده حال باندې پرېږدم او وینډو ته راځو. د دې ځایه سټروک مینو اوپن کوو. په سټروک مینو کې که چېرته تاسې په دې ځای باندې کلیک وکړئ او شو آپشنس ووهئ، نو تاسو ته به یو پراخه مینو په لاس درشي. دا راوړم د کار د اسانتیا د خاطره یې دلته له ځانه سره اچوم. په ده کې لومړنی چې دی دا د سټروک وایډ دی یا د سټروک اندازه ده چې تاسې څومره اندازه کې سټروک پکار دی. دوهم کیپس موږ د پیت لپاره یا د کرښو لپاره کاروو. راځو له دې ځایه د دې پیت اندازه غټوو، رنګ یې چینجوو تر څو موږ ته واضح معلوم شي. اوس که چېرته دا ځان ته رانږدې کړو، تاسې ګورئ چې که چېرته دا کیپس په دې لومړني حالت کې وي، نو د پیت د کرښې د پای اندازه به د سټروک له اندازې سره مساوي وي. یعنې چې په کوم ځای سټروک خلاصېږي هملته به د کرښې اندازه هم خلاصه وي. که چېرته په منځني باندې کلیک وکړئ، نو تاسې ګورئ چې د کیپس اندازه یا د دې سټروک اندازه چې ده دا ګول شوله او له کرښې نه بیرون ووته. او که په دریمي کلیک وکړئ، بیا هم له کرښې د اندازې نه سټروک بیرون وځي او په ترڅنګ یې چې دی د سټروک شکل چارکونج راځي. په ده پسې دریم اپشن چې دی هغه د کارنر دی. د دې په مرسته موږ کولی شو د شیپس یا د سوزولیانو څنډو ته تغییر ورکوو. لومړنی چې دی دا چارکونج دی میټر جوین، دویم چې دی دا ګول ماننده دی، تاسې ګورئ چې ګول شو. او دریم چې دی بیول ماننده یا غوڅ شوی شکل ځان ته اختیاروي. په ورپسې مینو کې چې دی بیا د سټروک الایمنټ دی چې سټروک دی دننه راشي، بیرون دی راشي یا په منځ دی راشي. په دې کې اولینی چې دی سټروک په منځ راولي، دوهم چې دی سټروک په منځ ته راولي، دننه کوي، او دریم چې دی سټروک بیرون شکل ته راولي. دې سره ترڅنګ دلته ډاش لاین دی. که چېرته تاسې په ډاش لاین باندې کلیک وکړئ، نو له دې ځای نه تاسې پوینټ ورکوئ چې څو پوینټه دې په یو کرښه کې راشي. هماغونه پوینټه تاسو ته په کرښه کې دغه درکوي، ډاش درکوي. مثال ما 15 پوینټه ورکړه، د 15 پوینټو ډاش ما ته راکوي او همداسې په اوږد شکل ځي. همداسې که تاسې ګیپ ورکوئ او وایي چې یو د یو رقم راشي، بل د بل رقم راشي، نو کولی شئ له دې ځای نه تغییر کوئ. چې ګورئ یو د شپږو، یو د لسو، مختلف سایزونه دي. ګورئ شکل یې تغییر وکړه. له دې ځای نه دا دغه تاسې کولی شئ. بل که چېرته موږ پیت یا کرښې ته راشو، په کرښه کې موږ ته ایرو کیز پکار وي، نو کولی شو له دې ځایه ایرو کیز ور اضافه کړو. زه په دې باندې کلیک کوم، راځم یو ایرو مې دې شکل کې پکار ده. له دې ځای نه د ده اندازه کوچنی کوم ورته چې تر څو د کرښې مطابق راشي 50، او شاته ورپسې ایرو کې مې پکار ده. فرض کوي چې زه غواړم دا لاین کلوز کړمه، نو دې ډول کې د ده هم اندازه کوچنی کوم. نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې سټروکس وکاروئ. فرض کوي زه په دې باندې کلیک کوم، د دې ځایه کولی شئ د ده مسیر مخکې وروسته کې. مثال دې ځای تاسې کولی شئ چې د دې سټروک
دا کوم وکټورونه چې موږ ورکړی د دې مسیر د خاطره دا کولی شي دننه یا د کرښې نه بیرون راولئ. ګورئ اوس دننه دي، اوس له کرښې بیرون شو او له دې ځایه کولی شي سټروک ته لکه څنګه مو چې له دې ځایه تغییر ورکوو هماغه شکل باندې تغییر ورکوئ. دا و درنو دوستانو زموږ د نن ورځې خپرونه تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. په لوی الله تعالی مو سپارم.